مین جمهوریت 18مه برخه. ماشومان او ځوانان مو ښوونځي ته راولېږئ. اخر به د هماغه کلي اوسېدونکو د ملي بس له شرمه هم خپل ماشومان پاک سوتره بس ته ورخېژول. مینه ناکه خدای پاماني به یې ورسره کوله. پر کلیوالو ماشومانو مو د ملي بس خوند ولیده. هېڅ یې غیر حاضري نه کوله. تل به په خوشحالۍ ورختل او نوي ژوند ته مو تربیه کول. موږ د خلکو په فکرونو کار وکړ، سم ورسره ونښېځل. دروند عشقي ملت، زورور او زړور ځواکونه، با کلتوره وګړي، منظم ښاریان، منظم ډریوران، پاک اداري کارکوونکي او زبردست جمهور رئیس مو وټاکه. کال کې مو څو ورځې را پیدا کړې. وخت سره سم مو نومونه ورباندې کېښودل او رخصتي به وه. کله به ستا د راتلو ورځ وه، کله به خدا د چشي ورځ وه. هسې چټي پیټي به ټول هېواد رخصت وو. موږ پر دې کار د جنګ فکرونه بدلول. هر چا زړه کې ځان سره ویلې، کاشکې ما هم معشوقه لرلی، اوس به یې د تلو ورځ وه. ما به له ما نه د تګ مبارکي ورکوله. چا به ویلې ستا د تلو ورځ ده، نن بیا لاړې، کال دې پوره سو. چا به ویلې که زه د هېواد واکمن وای، ما به هر ماښام ستا د نه شتون په مناسبت د هېواد ستر بیرغ نیمه ځړولو، خواشیني به مې څرګندوله. جمهور رئیس د خبرو په پای کې ټول خبریالان ودرېدل او جمهور رئیس یې په چکچکو بدرګه کړ او د خپل ګډ هېواد لپاره هر څوک په خپل مسؤلیت پسې ووت. جمهور رئیس د ملګرو ملتونو په یو عمومي غونډه کې د ګډون په موخه له خپلو وزیرانو سره تور ماښام له هېواده والوت. په دغه غونډه کې جمهور رئیس وینا هم کوله. د بهرنیو چارو وزیر یې شاته ناسته وه. جمهور رئیس د وینا متن له وزیر وغوښت چې یو څه راته ولیکم او یو څه به زه ولیکم، تر هغه ځایه به یې راسره فاینل کړو. وزیر خپل لیپټاپ خلاص کړ، ژر ژر یې پیل وکړ ولیکل. وروسته جمهور رئیس ته راولاړه سوه، څنګ کې یې کښېناسته، ورته ویې ویل دلته به یې په ګډه ولیکو او چای به وڅښو. جمهور رئیس خپل سیټ بلیډ خلاص کړ، ورته اوس وویل سمه ده، بس دې نه ښه خبره چیرې ده. دواړو په ګټه پیل وکړ او وزیر یې ژر ژر لیپټاپ کولو. تر ډېره مزل وروسته جمهور رئیس میدان کې کښته سو. رسېدو سره سم یې د خپل هېواد لوی سفیر او د سفارت ټولو ډیپلوماتانو سره په سره قالینه ستړې مسې وکړه او همداسې ټکو تورو مرسیډیزو ته وختل. ایس د خپل سفارت ته ولاړل. د ماخوستن 8 بجې د سفارت لابي کې سره راټول سول او بانډار یې شروع کړ. جمهور رئیس د هر یو ډیپلومات ولاړېدو او د ځان معرفیت به یې کول. ټوله ځانونه ورته معرفي کړل. جمهور رئیس ټول ته په مسکا مسکا ښه راغلاست وویل. ورته ویې ویل د هېواد درنو ډیپلوماتانو، اشنایانو، خوږو خلکو، ښاغلو، ټول ستړي مسئ. زه پوهېږم تاسو به ستړي وي، ستومانه به وي. د خپل هېواد لپاره مو ځای ایستلی دي او خپل ډیپلوماتیک ماموریت مو په ښه توګه ترسره کړی دی. کلونه مخکې زه هم ډیپلومات پاتې سوی یم. ډیپلومات وم ستاسو غوندې. ستاسو وزارت کې مې ملګري دي او ما ورته په خپله خوښه مسؤلیت سپارلی دی. هغوی ما سره په انډیوالۍ کې خیانت نه کوي. موږ په ګډه انډیوالان خپل انډیوال هېواد سره انډیوالي کوو او په انډیوالۍ یې ساتو. تاسو کې اکثره زه نه پېژنم، سره لیدلي مو هم نه دي، خو که ما سره انډیوالي کوئ اول به خپل هېواد سره انډیوالي کوئ. هو، خو بې خیانت انډیوالي، با درکه انډیوالي. هغه وخت موږ سره ځینې ډیپلوماتان وو چې تر ما پورې په واسطو راغلي وو. په هېڅ نه پوهېدو، حتی په ستړي مسې نه پوهېدو. یوازې دومره پوهېدو چې نن یا سبا مو معاش راځي او موږ به ورباندې د شرابو کبابو پارټي ونیسو. هره شپه به زموږ موټرو کې یوه لوبه کېدله. هره شپه موږ یو بې ادبي کړې وه. کوم ښار کې چې اوسېدو د هغه ښار خپلې ټولې هېوادوالې جینکۍ مو پېژندلې. ټوله ورځ مو په همدغه تېره کړه. ما داسې ویل، تا داسې ویل، هغې داسې ویل، دا بلې داسې ویل. یره ورکه، بس کومه نخره نه وه چې موږ نه کوله. کار پاتې و، خپل ماموریت پاتې و، هر څه باندې نه پوهېدو. حتی په دې هم نه پوهېدو چې چېرته کښېنو، چېرته پاڅو، چا سره اړیکه وساتو او چا سره یې ونه ساتو. او تر ټولو مهم دا، موږ په دې هم نه پوهېدو چې څه شي پسې راستول سوي یو، چا راستولي او زموږ میشن څه شي دی. تر ټولو جالبه لا ده چې موږ هغه چا راستولي وو چې خپله نه پوهېده چې دا خلک ما چش ته ولېږل. همدې سفارتونو کې بیخي ګډوډ حال و. جمهور رئیس خپل ملګري ډیپلومات ته ور وکتل. ویې ویل یو شپه دې په یاد دی چې نایټ کلب کې مو جنګ وکړ،
بیا مو په سیاسي کارتونو ځانونه له پولیسو خلاص کړل. ملګري وخندل، ځواب یې ورکړ، هو رئیس صاحب، ښه مې یاد دي. ټول سره وخندل. جمهور رئیس بیا خپلو خبرو ته ادامه ورکړه، ویلې هر څه ته مهالویش جوړ کړي. د کار په وخت کې کار، د تفریح په وخت کې تفریح وکړي. له کار نه وروسته تفریح بهل کیف لري، ځکه چې وجدان دې هم تفریح ته درسره وړي. کله چې له زړه نه خپل ماموریت ته پابند وي، اوس یې ساتیرۍ نه به خوند واخلي، ژوند نه به خوند واخلي. دا د انسان فطرت دی. ادامه برخه زموږ په مطالعه یوټیوب چینل باندې اوریدلی سئ. مین جمهوریت، لیکوال عبدالهادي احمدزی، وړاندې کوونکې آریا رحمت. مین جمهوریت ناول تاسو د مطالعه یوټیوب چینل څخه اوریدلی سئ. مین جمهوریت.